ته دا منډې تړلې په خپلو حلقو کې د دې اوټونو غوښتلو دپاره او د دې امیدوارانو پاسکولو دپاره داسې ښکاري لکه څنګه چې د احد او د بدر په میدان کې صحابه کرامو منډې والې او په هغې کې کوشش کوم ما ته دقه شان ښکاري او زه په دقه شان مطمئن یم انشاءالله او زما دا امید دی انشاءالله چې د بدر او د احد صحابهو ته کوم اجر ورکولی شه نو نن به انشاءالله زموږ هر کارکن او هر ملګري ته هم د دقه ثواب الله تعالی ورکوي. نبی علیہ السلام فرمائی خدای تعالی په دې خلکو کې ما ته زما صحابه کرام مختار کړل به په دې نور کې دا خلک چڼ کړل نو چې کوم د نبی علیہ السلام د صحابیت لایق نه هغه د صحابه جوړ کړل. دا ګوري هر سړی نشي کېدی چې یو سړی د دې زمانه کې راپورته شي زه باغی ته ورسم دا لکه او زرګونو د اولیاء چې ټول راغون کوي کنه دا ټول پټوله دا یو صحابي مبارک مقام ته نشي رسیدي چا چې محمد عربي پستر ګولیدل دي او دا هغه مجلس دومره کمال دی چې یو ځل ناس ته وسکړي ایمان راوړي دا نور خلک هغه ته نشي رسیدي. نو صحابه کرام دا غي مینا دا غي محبت دا غي اخلاص ته هم د خلکو اخلاص نشي رسیدي. یو طالب قصه کوله وې زما په پزړه کې دا خبره بار بار تکرارې ده چې کاش د احد میدان کې چې په امام الانبیاء گزارونو زکاش دغه زمانہ کې وینو ما په صدا ځان ټوټه کړو په نبی علیہ السلام باندې دې ته نو ور کړی چې په دې گزارش انسان د داوم شیطانی وسوسه ای او بس دې طالب تور ورزیدا ورنه د څه سوچ نه کو چې حضرت طلحه رضی الله عنه مبارک پلاسونه داسې چولیو او د په شا باندې دعا او یاد غشو جوړو او د طلحه سے بچون وسیانو چې کله د سپینګریو هغه بچی قصه کې وي زمونږ د نیکه پریشا جوړونو کې زخمونو کې داسې کندې وي چې مونږ واړو مونږ ته یادېږي مونږ بلوبې پکې کولې د کندو کې هم لاسونه دنه کول دعا او یا غشي چې دا دعا او یا غشو نشانه امام الانبیاء ګرځیدل او طلحه سے په خپل شا باندې د فکړو. ابو دجان رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه دوش په تغشي دغه په شا باندې لګیدلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچکاو افدایانو ټول خو بیا هم د طالب تدا وهم ورغدلو چې زوی ما داسې قرباني ورکړی و ویډی رښپې مې دا سوچونه کول خو شپه خوب مې ولید طالب کی سره تکول وی خوب مې ولید وی خوب ګورم چې یو غرنۍ ساحه د پغړ کې سړک پورته شوی دی او دا بیفور ډاکسن گاډي دی او د دې په مخ کې سیټ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سور دی دا وای یو زو او یو د نبی علیہ السلام یو صحابي مبارک دی رنگ نه تور دی او ماونه پیژند چې څوک مزاو دې رستو باډۍ کې ناسو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کې سیټ کړي په دې چړای باندې دا گاډي روانو یو ځی تور سره چې دې گاډي کار پرې خود کړو شاته روانيږي نور نبی علیہ السلام امر وکړ چې کوشش دې گاډي تکانی کړي. طالب قصه کې ویری خوب کې مونږ دنګل نو زه کانو پس منډه را منډه وایم کانو نه پیدا کیږي کله یو خوا منډه وایم کله بل خوا منډه وایم په چې ورګه کانو می پیدا کړ چرالم هغه صحابي مبارک د خپل سر چې کم دی دی تیر لاندې خو او دا سر هغه تیر تکانه کړو ځانې په باندې کنه دا هغه گاډه په در راغی او ځانې ورته داسې خپل سری خو وای ما تعجب کو چوف ځکانی پسې ګرځم د خپل سر قرباني وی چې کله اوښ شوما سوچ راغی چې تا دا سوچونه کول چې زه د نبی علیہ السلام زمانہ کې وینم ما به داسې قرباني ورکړې او ما به داسې نه د نبی علیہ السلام د صحابه قرباني ته بل چا قرباني نه رسیږي ناغه فضلو خدای چنکله خلک هغه ته صحابه کرام کړل او دعاګانو نه کېده چې وسړي دعا کړي چې خدای ما صحابي کې نه بوګي نه ابن دا اویس قرنی رحمت الله علیه سمرا لوی سړی د نبی علیہ السلام ورته کسان ورلېږلي چې زما امت به پر د بخنې دعا وغواړي عمر صاحب ته دا ویلي چې ته ورلې تم ورنه دعا وغواړي چې تا تم د بخنې دعا وغواړي تابعی دی رسول الله مبارک نو لیدلې د مور خدمت کې لګیاو ادم لوی شان ورته الہ العالمین ورکړي چې په حدیث ولایت ثابت دی خو بیا هم دا ویس قرنی رحمت الله علیه سره د ټول عبادت چراغون کی کنه دا صحابه کرامو کې د وحشی رضی الله عنه مقام ته نشي رسیدي ځکه نبی علیہ السلام پستر ګوري دلو نو څومره نیک سړیو څومره مستجاب دعواتو ولکه د دې قابل نو چې د رسول الله مبارک دیدارو کې الہ العالمین ورته مور باندې کړه د مور په خدمت کې او نبی علیہ السلام دیدار ترانه غي بهرحال عرض ادا کو چې دا به فضل الله وي
چې کوم مالدار سره د مالداري نیکی نه کوي دې ته فضل الله ویل شوی دی. نو فضل الله داسې یو کار وي چې هغه به پستا په کوشش نه حاصلېږي چې ته وایې زه به کوشش وکړم ښه به شم. نه، دا د خدای تعالی په سلو نه بلکې په زرو کې یا په لس زرو کې یو سړی وي چې هغه بیا د مالدارۍ سره سره چې کوم دی هغه کې دینداري وي او هغه خدای تعالی د دې سره په نجات کې ساتي.